د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ اوسیدونکي په ولسوالۍ کې د معیاري سړک د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دا سړک د پل حصار اندراب ولسوالۍ لاره ده، یو ستونزمنه او پیچلې لاره چې د پل حصار اندراب د اوسیدونکو لپاره یې تګ راتګ په ورځنۍ ننګونه بدل کړی او د دوی ژوند یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړی ده. سره له دې چې دا لاره کولی شي د سالنګ د بدیلې لارې په توګه وکارول شي او بغلان له پنجشیر او د هیواد له مرکز سره ونښلوي، خو تر اوسه نه دی رغول شوی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک د خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې سخت اندېښمن دي او وایي چې ځینې وختونه د دوی ناروغان د دې سړک د خراب وضعیت له امله روغتیایي مرکزونو ته له رسیدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ما بسیار مشکلی کلانی داریم. اگر یک مادر درد زایمان داشته باشه از اونجا تا به ولسوالی برسه، از ولسوالی تا به ولسوالی دیگر، خودتان ببینید به چی چالش‌های درگیر خواهد شد. طفلش از بین میره، خودش شاید ضایع شود و صدها مشکل دیگر را به بار میاره. این سړک ما خواهش میکنیم که زودتر جور شود. این سړک به اندازه مشکل داره که اگر یک مریضی در مردم پیدا میشه، صدا موتور یک زنگ میزنه نمیاد، میگه بیادر راه خراب است، ما رفتن میتونم. یعنی سړک او طرف کنده پنجشیر واسه سید اندراب مکمل خراب است، جغل است، موتری اند کندک در سړک نمیره. اون رقم موتری میره که در اگه مریض بواری ولا در شفاخانه و داباتی هم نمیرسه. یعنی خیلی مشکلی اضافه داره، بیخی مشکلی زیاد است. بله سړک بیخی یک نیازی در اولویت قرار داره. سړک قبلا قرارداد شده بود، جور شده بود و حکومت تطبیق نکرد. فعلا سړک 100% لازم است برای مردم، به خاطر که از خاریا و قصابات تا یک مریض به کلینیک میرسانند تلف میشه و این رقم مشکلات است. په همدې حال کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د اوسني وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له حکومته غواړي چې د ولسوالۍ سړک د بیا رغونې او ترمیم چارې ژر تر ژره پیل کړي. حکومت ما اولش نظم و آرامی تقاضا داره، دویمش بادسازی سړک و شار ما شار نداریم، سړک نداریم، یکی خط برق تیر شوه، سړک تیر شوه. یک سړک ولسوالی نیست که تا به دروازه ما بیاید. این سړک ترانزیتی به کابل است. اکثر مشکلات خودی حکومت و مردم هم رفع میشه دیگه. فعلا سړک دولت خرابی است. روز به روز سړک خراب شده رفته روی مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. بیخی 100% با مشکل مواجه هستیم. سړک هیچ چندان جور نیست، سړک حالتش خراب است. همین لحظه که ما حرکت کردیم از نوبار تا پلیسا را یک نیم ساعت را ما قیموتر آمدیم. خو سره له دې د پل حصار ولسوال لال محمد محمدي د معیاري سړک نشتوالی او د خلکو ستونزو یې تایید کړی او ویلي دي چې دا خبره یې له سیمه ییزو او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې او ټاکل شوې ده چې د دې سړک د بیا رغونې چارې په راتلونکي کال کې پیل شي. انشالله این وحده را ما با ملت و مردم و شریف و نجیب ولسوالی پل حصار را که است وعده میتیم که مسئولین ما را 100% توجه سړک دارند. در چند چیزا که است اونا متوجه زیافتر هستند. سړک است، کلینیک است و آماده اقتصاد به ملت است. انشالله مسئولین امارات اسلامی به زود وقت است توجه سړک میکنن. انشالله در همین سال جدید که تا جای ما خبر داریم انشالله شروع میشه کارش. دا په داسې حال کې ده چې سړک په ژوند کې د تګ راتګ لپاره یو مهمه او حیاتي وسیله بلل کیږي او د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو پر وینا د دې سړک بشپړېدل کولی شي د بغلان ولایت د اندراب ولسوالیو د تګ راتګ ډېرې ستونزې حل کړي او د اړتیا په وخت کې د سالنګ لارې بدیل هم وګرځي.